بسم الله الرحمن الرحیم. نجیب الله شینواری سپیکس نه ډېر سلامونه مې ومنئ. د افغانستان او ساوت افریقې ترمنځ لومړۍ لوبه د چمپیونز ټرافۍ سفر به د هماغه ساوت افریقې نه شروع کیږي، کوم چې ورسره موږ د T20 ورلډ کپ په سیمی فاینل کې خبره پاتې وه. بیا هغې وروسته موږ دوبۍ کې لږ هم ډزوله. که چېرته دا زموږ لوبې رښتیا په دوبۍ کې وویل لکه دا د هندوستان چې دي، نو د افغانستان چانس بیخي نور هم زیاتېده. د پاکستان داسې ویکټې دي چې دا فلیټ ویکټې دي، دې باندې باچا بس لږ به ایسارېږي، یو څو بالونه به وهې او هغې نه وروسته بیا لانګ انینګ کوي. دې پورې رحمان الله ګربز صاحب تا نه زموږ خاص هیله ده، ریکویسټ دی درته د ټول ملت، صرف زموږ نه ټول ملت، تا باندې ډېره زیاته ذمهواري ده. او دا ذمهواري ده چې یو 15 بالونه په دې ون ډے کې اول ښه په کلار واخله، هیڅ مشکل نشته. ګوره څنګه چې د په پریکټیس گیم کې ماشاءالله سلیزه وواله، ته چې په 100 بالونه 110 رنزې هم وکړې که نه، دا باقي هم در سره ټک پک کوي او زمونږ سکور 300 نه اوړېږي. 300 نه چې واوړېږي په پریکټیس گیم کې خو خیر 600، اوس په دغه کې اصلي گیم کې معلومات کیږي، مګر اصلي گیم پریشر بیلی دی، پریکټیس هر څه بیلی. بیا هم بهترین فیلډینګ پکار دی، بهترین بالینګ پکار دی. د پاکستان داسې ویکټې دي چې په دې دغه نه کیږي، هیڅ معلومات نه کیږي. 350 پې چیس کیږي، پاکستان خپل هم پې چیس کړ. نو رحمان الله ګربز صاحب نه هیله ده چې گیم کیری کا رن آوټ نشي. ابراهیم زادران بل تاسې دواړو باندې مړه زه درڅیم چې 80% زمونږ گیم د بیټینګ په تاسې ولیاړ دی. نو هیله ده چې ښه ذمهوارۍ سره لوبه وکړئ. او بیا د افغانستان بیټینګ ته په کتو سره چې زموږ همیشه مشکل په بیټینګ کې لرو، ښه به دی ګوره دا بیټینګ مشکل څنګه حل کیږي چې تاسو سره یو پلیر د هغه شاته بل هماغسې پلیر ریډي ولیړي. لکه په سبمان ګیل باندې چې یسشوي جیسوال ولیړ دی، وروره سبمان ګیل په هر گیم کې باید پرفارمنس وکړي، که یو کې فیل شي بل کې کوي، بل کې کوي، نو دا 50 خو ګپ دی ورته. همداسې زموږ په هر پلیر باندې باید شاته یو مونږ پلیر ورته ریډي کړی. نو دغه رحمت شاه صاحب شاهدي دا بیخي همداسې پخوا راسې لوبیږي، همدا یې موقع ده، سینیر پلیران یاستئ، محمد نبي سره تاسې باید هر یو گیم کې سټیپ اپ شئ. یو داسې سټیپ اپ کېدلی چې ته سینچري ووهې، سلیزه ووهې، دا 1.5 خو باید ستاسو د سل میچونه چې م کړي دا خو باید تاسې لپاره ګپي، دا باید تاسې خامخا وکئ، په هر یو گیم کې وکئ. یو داسې چې آوټسټینډینګ بال درته درشي انسان آوټ کیږي، مګر تاسې باید وکټ سره ترو نه کوئ. نو زموږ د بیټینګ ویکنس نه په کتو سره زما د خوښې 11 لوبغاړي رحمان الله ګربز، ابراهیم زادران، صدیق اتل، وان ډاون. یا صدیق اتل داسې چې دا هم داسې پلیر دی چې سلیزي والا پلیر دی، گیم کیری کول والا پلیر دی، او شپږیزې هم وهي. نو او د نن سبا ماډرن کرکټ سره اپډیټډ پلیر دی. که تاسې هغه پریکټیس گیم کې وګورئ، په 240 بالونو 250 رنزې وکړي. څلورم پنځم دا به زموږ داسې پوزیشنونه چې رحمت شاه او شاهدي صاحب، که زموږ 3 کسانو سکور وکړه، نو وروره دې ځای کې एकदम په څلورم پوزیشن باندې یا پنځم پوزیشن باندې موږ چینج کولی شو. دغه عظمت الله عمرزی او محمد نبي را لیږلی شو. ضروري نه ده رحمت شاه صاحب، شاهدي صاحب چې تاسې دلته راشئ او تاسې بیټینګ وکړئ او ستاسې په بیټینګ باندې موږ چمپیونز ټرافي وګټو. دا زما یقین هم نشته. زه ګوره همیشه حقیقت یم، هغه اوس به چمچې راپاڅېږي یا تالان وسې کینه ورشه، دا زموږ د ټول د افغانستان خلک یو، موږ یو خلک یو، مګر حقیقت زما او دا تمه چې دا دوه به موږ له مثلا چمپیونز ټرافي ګټي، پوه شو، خدای دې وکړي چې ویې ګټي. مګر زما د اپډیټډ نوي پلیرانو نه دا امید دی، دا هوپ دی، داسې دنیا هم دی. نو دوی سینیر دي، د دوی کنټریبیوشن ډیر مهم دی. اوس که مثلا خدای مکړه زموږ 2 وکټې زر خطا کیږي یا 3 وکټه دغه کیږي، نو څلورم او پنځم شاهدي او دغه رحمت شاه او شاهدي ډیر مهم رول دغه کوي. دوی باید گیم کیری کړي، خو داسې مه کیری کوه لکه بله ورځ چې بابر اعظم کیری که په 90 سمثینګ بالونو باندې 70 رنزې، داسې نه، داسې رانه بالې بوځئ چې سړی 70 ته رسیږي، د هغه باید ټارګیټ دی چې په 70 بالونو 70 رنزې. ځکه ته خو اول په زه به یم په 40 بالونو 13 رنزې کړي، 23 رنزې کړي دي، هغې وروسته په 50 بالونو باندې یا 70 بالونو باندې 15 40 48 15 بالونو به 50 وایي، هغې وروسته خو ته په نیکسټ
5-10 ډیلیوریز کې 15 بالونه دې ته رسېدی چې رنه بال داسې چې لاړ شو زموږ سکور به 300 دې نه پورته وي دا د 15 عظمت الله عمرزی دا دغه ته د کتی شي دغه بیټینګ لاین اپ دا د دوی خوښه چې اوم ګلبدین اتم محمد نبی نهم راشد خان لسم نور احمد او 11 فضل حق فاروقي ګورې دوه فاز بالران ته ضرورت نشته دی لکه اصل کې موږ سره 2 فاز بالران دي یو دغه فضل حق فاروقي بل ورسره دغه عظمت الله عمرزی بیا ګلبدین صاحب چې دی هغه بالینګ کولی شي نو تا سره ټیکنیکلی 3 فاز بالران شو او 3 در سره سپینران شو دا شپږ بالران دي شپږ بالرانو باندې 500 اوره کول دومره دغه نه او بیا که ضرورت راغی رحمت شاه چې ډېر پخوا لیګ سپین یې کاوه ابراهیم زادران بالینګ کولی شي دا دغه دومره مشکل نه دی نو دغه بیټینګ لاین اپ چې داسې مضبوط وي دا بالینګ دغه انشاءالله بیا مهمه خبره مارکو جینسن لوړ څه دی هغه چې دا کله پیچ باندې بال دا کوي هغه په هر پیچ باندې چې لوړ بالر چې 6 فوټه 8 انچي د ظالم بچی هغه 4 ځای کې بال ولي هغه اتوماتیکي راپورته کیږي چې راپورته کیږي د بیټسمین دا څنګه لوبي آن د اپ دا مهمه ده که آن باونس دا خو دوی ته باید خیر کوچینګ ته ضرورت نه زیارته وکم خو دا د نه اچ کی هغه فرست سلیپ سیکنډ سلیپ کې تا نه کیچ وزي نو رحمان الله ګربت صاحب مارکو جینسن سره ډیر پام وکي او ابراهیم زادران دا چې دغه شي بیا غین ان شاء الله هم داسې راباده گیم کیری کوي او ځل بیا برته بال فوټبال ښکاری او چې دا گیم مو ګټه لومړی گیم نو ان شاء الله دین وروسته بیا دویم او دریم چې دی اسانیږي لومړی گیم چې ډیر مهم دی ډو اینډ ډای سچویشن دی د افغانستان د بریا په هیله ان شاء الله بیا په نورې خبرې کوو ستاسې ټوله د کتلو شیر کولو نه یو جهان مننه ستاسې رول نجیب الله شینواری په لوی الله مسپارم خدای په امان. السلام علیکم.